بني اسرائیل کې درې ورونه وه، یوه یو خور وه. دا درې ورونه د جهاد دپاره روان شول، د جنګ دپاره وتل. نو دا خپله خور یوازې په کور کې وه چې دا به څه په وکړم. اخر د بني اسرائیلو کې یو ډېر بزرګ پیر سړی و، هغه په دې کې ډېر زیات منقبت او عزت او مرتبه یې درلوده. و دې پیر صاحب ته به یې ور وسپارو. پیر صاحب ته چې وویل هغه څه چې مشوره وکړه، هغه ورته نه توبه العیاذ بالله، دا زه څه وایه، زه ستې ښځه نه ساتم، زه ستې سره په الله سره پناه غواړم، ستې سره د نجلۍ سره غواړم. هغو چې ولاړل هر څه چې وکړه بل ځای نه پیدا کېدی، بېرته راغلل دلته چې راغلل ده ورته وویل واسه د اسمار عبادتخانې پر مخامخ یو سړی دی په دې کې خو دوی ولاړه ځنې. پیر صاحب د دې ځای سره د خپل عبادتخانې سره ډوډۍ وراسي هلته څوک یې واروړي یا بل څوک په لاس ورکړي هغه یې واروړي. اخر حال دا ځای ته راورسېدي چې پیر صاحب دا سړی بند کړي چې ته به نه ورځې چې ډوډۍ واروړې، بلکې دې ته ورته د عبادتخانې پر راځه دغه ډوډۍ وړه. تاسو وګورئ شیطان هېڅوک نه پرېږدي، که عالم دی که پیر دی، که مفتی دی که قاضي دی، که عالم دی که عام دی که حاجي دی، که هر څوک دی، که ښځه ده که نارینه ده، هېڅوک هم شیطان نه پرېږدي. خیر هغه ښځه به راتلل د ده د دغه عبادتخانې د مخ څخه بیا دېګ پورته کوي. بل ورځ شیطان دا په ذهن کې واچول چې داسې نه وي چې دا ښځه راوځي څوک ونه ویني بیا به سبا پر تا تاوان یا داسې وکړه دا ته د هغه ځای ورځه. خیر هغه چا له څو ورځې وکړي دا دېګ به د دوی کور ته ورځي. اخر شیطان ورته وفرمایي چې دا ښځه به ډېر دیغې یو خبره هم ورسره کوه، دا خپل د ګیر سره د هغه ځای سره ورسره کوه. اخر چې ده دا خبرې ورسره شروع کړې نو بیا د شیطان دا سوچ واچوي چې نه دا خبرې د ښځه څوک په پسه کې وانه وري باره به په دې ښځې سره نور څوک مین سي یا بل څه به په وکړي یا بل به وکړي. اخر به موږ ته بد راوړي. خو اخر دا و چې د کور په دروازه کې بحث شروع شوه. اخر شیطان دا واچول چې کور ته دننه ورسه 5 منټه ګپه ورسره کوه، هسې نه وي چې دغه ښځه دېغ سي د دېغه ته مړه سي بیا به پر تا تاواني. هلته چې ورسي یو ورځ دا بل ورځ قرار پیر صاحب لار ورسره جوړه کړل د دغه بني اسرائیلو دا غټ شیخ. تاسو وګورئ الله دې موږ امتحان وساتي. دې چې لار ورسره جوړه کړل د ښځې سره العیاذ بالله زنا چې وکړه د ښځې حمل پیدا شو. حمل چې پیدا شو اوس سړی ناقراره شو چې دا خو زه په علاقه کې په دومره غټ شیخ باندې مشهور یم، دغه څه کار زما سره شو. اخر چې هلک پیدا شو بچی پیدا شو ښځې مالال کړه هلک یې مالال کړي غټ کډۍ یې پرې کړي په هغه کې واچوي. ورونه چې راله اوله وار یې فورا راله د پیر صاحب د بزرګ عبادتخانې ته راله چې دا زموږ زنانه څنګه شو. هغه ویل دا خو دا رقم ناجوړ و مړه شو ماشاخه کوو پلانکي ځای کې قبر. هغه ورله قبر ته دعا وکړه. اخر ماښام چې ګوري سبحان الله ماښام چې ګوري هغه یو ورور هم دا خوب ویني چې په دا سرای کې دننه دا ښځه پرته ده. دا شیطان په خوب کې ورته وایي چې دا داسې کم زنا یې ورسره وکړه داسې بل ورور ته هم بل درېیم ورور ته. اخر سهار سره کښېنستل چې ما خو داسې خوب یو چا راته ویل یو ښه صوفي مسلکه سړی هغه راته ویل چې دا ستا ښځه دا ستا خور یې مړه کړله او زنا یې ورسره وکړه حمل یې پیدا شو دلته مړه کړه ښخ کړې ده په دغه سرای کې. یو ورور ورته دا پلتوک سره دا شیطان دې سما زه وسه بل اخري ویل چې زه هر څه مې پر ضد دا ځای کینم ګورم یې ستا که نسته. اخر د درور سره اتفاق شو راغله چې هغه ځای راوکیندي هغه ښځه هم هلته وه هغه کوچنی ماشوم هم هلته و. بیا اخر د باچا د زمانې دغه ښځه دغه کوچنی بچی شهید شوی د دې په مقابل کې د خپل پیر دا وخت د زمانې بزرګ د پانسۍ کې راوځي. تاسو وګورئ هېڅوک له دې څخه خلاص نه شي. زموږ د بره مرغه زموږ زنانې هم مېړه او پیسې ورکړي چې دا 50 شکرانه واخله ورسه پلانکي عالم ته. دا د دې څه دی؟ د دې سره څه تعلق لري؟ خدای دپاره خپل ځانونه محفوظه کړئ، خپل ښځې محفوظه کړئ، خپل کورونه محفوظه کړئ.